أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول او ندر علی گلی منگو حس رسولا إلا ليطاع بإذن الله مگر د دې د پاره چې تابعداري وکړي شي په حکم د الله سره ولو انهم کچارتا دوی اذ ظلموا انفسهم کله چې ظلم کړي وي دوی په خپل ځانونو باندې جاءوک راغلی وي تا فاستغفر الله وبخنه غختلی وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غختلی وی د دوی د پاره رسول لوجد الله تواب الرحیم نو خامخا مندلب وی دوی الله لرا توابان توبه قبل انکه رحیم رحم کونکه د دې آیت د مخکې سره ربط او مناسبت هغه څه ده دا آیت د مخکې آیاتونو د پاره د دلیل پشان باندې ده یعنی سوکو چې د الله رسول ته فیصله نوړي نو بیا الله خپل رسول د صد پار را لګلې ده نو بیا خو مقصد د رسالت هغه خراب شو یعنی رسول خو الله د دې لپاره را لګلې چې خلک هغه ته خپل فیصله وړي نو چې فیصله ورته نه وړي نو بیا خو مقصد د رسالت هغه خراب شو دلته د نبی له سلام د اطاعت زیات تاکید هغه کړی دی الله وی منګه یو رسول د دې لپاره لګو چې داغه تابعداري وکړي شي داغه اطاعت وکړي شي او هر کله چې د رسول اطاعت ونکړي شي داغه تابعداري ونکړي شي نو بیا د رسول در علیګلو پیدا شوا خود نبی له سلام تابعداري دا د الله د توفیق نه بغیر نه حاصلېږي علماوی د نبی له سلام تابعداري دا فرض ده او د نبی له سلام دو تابعداري فرض ده نو د فرضیت نه انکار دا کفر ده وما ارسلنا من رسول مونږ نه دی لګلې هیڅ یو رسول الا ليطاع باذن الله مگر چې تابعداري وشي په حکم د الله باذن الله دا باذن الله دا کېدو د دې لپاره لګي چې دا اطاعت بغیر د اذن یعنی د توفیق د الله نه نشي کېدلی او یا دا کېدو د دې لپاره لګولې
چې د الله د پیغمبر په تابعدارۍ باندې الله رب العزت حکم کړی دی چې د الله د پیغمبر څه وکړي تابعداري هغه وکړي بل وجه دا ده چې مؤمنانو کې غرور او تکبر او ځل کې ولې رانشي چې بس مونږ خو د الله ر پیغمبر تابعداري وکړه نه دا د الله په توفیق باندې کیږي د الله په اذن باندې وکیږي او پدې کې دې خبره ته اشاره ده چې اے منافقانو تاسو چې د دې پیغمبر تابعداري نه کوئ نو تاسو نه توفیق او هغه غستل شوی دی تاسو سره د الله امداد نشته دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچری دوی کله چې ظلم کړو په خپلو ځانونو باندې جاو کار راغلی وې تا پستغفر الله دی بخنه غوښتلې وې د الله نه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم پدې کې منافقانو ته ترغیب ورکړي د توبه چې توبه وباسي د نبی له سلام په ځای باندې کاهنانو ته طاغوتیانو ته فیصله موړی ګوره د دې ظلم نه د بچ کېدو لار څه ده نو لار دا ده چې د منافقت نه توبه وباسي او د الله نه طلب او د بخښنې وکړي ولو انهم ظلموا انفسهم دلته د ظلم نه مراد د نبی له سلام د تحکم او د اطاعت نامه خاړولو دغه ګوره منافقانو د نبی له سلام د فیصلې نه څه کړو مخې اړولې دغه مراد دي جاءوک راغلی و تا جاءوک د نبی له سلام زمانه کې قانون داو چې چانه به ګناو شو نبی له سلام ته براغه و ما د پاره د الله نه طلب د بخنه وک نبی له سلام ول دعا وکړه الله به معاف کو زکه د نبی له سلام دعا کې ډیر زیات اثر وو اوس کله چې نبی له سلام وفات شو نو د نبی له سلام د وفات نه ورستو بیا عالم دی نو هغه عالم ته ورشه چې هغه ژوند دی هغه ته وایا ما د پاره د الله رب العزت نه طلب د بخنه وکا او دې ته ویل کېږي توسل بدعاء الحي یعنی وسیله نیول په دعا د سبانه د ژوندۍ باندې دا شرعي وسیله ده بل دا چې نبی له سلام کمی دعاګانې ویلې دي کمی دعاګانې کړې دي نو هغه دعاګانې هغه کوله بیا دلته کې بعضی مبتدعين یو غلطه قصه ذکر کوي غلطه واقعه هغه ذکر کوي چې یو باندې چې د نبی له سلام قبر تراغه او چې د نبی له سلام قبر ته راتللو
د بخښنې دعا طلب کول وای داسې دي لکه د هغه په ژوند کې د هغه خواله راتلل او بخښنه طلب کول دوی وای نبی علیہ السلام داسې ژوندی دی په قبر کې لکه څنګه چې د دنیا په ژوند باندې دی دوی وای یاره جي صرف یو پرده هغه حایل واقع شوې ده نو دا قرآن کریم کې تحریف دی نبی علیہ السلام ژوندی دی خو هغې ته د برزخ ژوند ویلی کېږي د دنیا د ژوند په شانې ژوند د نبی علیہ السلام ژوندی نه دی مخکې یو ځل ما انک میتون و انهم میتون پورې غاړې ډاک کې څوک مړو ما په دې بیان وکړو یو ملا ما پسې راغی وی تا خو د مسلې وضاحت ونه کړ مې څه مسله وی تا خو دا ونه ویل چې پیغمبران ژوندي دي اظهار په دې باندې گواه دی ما ورته ویله صحابه ژوندی پیغمبر ښخ کړی او که مړ وی مړ ما ته لیونی که پالي ده ورته ویل دماغ دې خراب دی نو دوی وی نه پیغمبر داسې ژوندی دی لکه د دنیا د ژوند په شانې نه د دنیا په ژوند په شانې نه دی او د برزخ ځان له ژوند دی ځان له زندګي ده په هغې باندې ژوند دی نو دوی وی چې یاره عتبی ذکر کړی دي چې یو بانډچی راغی اوښه ودروله او د نبی علیہ السلام د قبر خواک ته راغی او بیا قبر ته متوجه شو او د قبر نه بخښنه وغوښتله د قبر نه یې څه وکړله بخښنه یې وغوښتله او څه اشعار یې ویله او بیا مختلف الفاظ هغه نقل دي د هغې روایت چې هغه خوب ولیدو وای دغه باندې چې خوب ولیدو چې بس تا بخښنه وشه نو او دا روایت بهقی شعب الایمان کې دا ذکر کړی دی خو تیاری والا سند سره ذکر کړی دی تیاری والا سند سره ذکر کړی نو دغه روایت دا منګړت دی خلکو د ځان نه جوړ کړي خبره ده خلکو د ځان نه جوړ کړي خبره ده بل دا ده دا د یو باندې چې عمل دی